ملګرو تاسو خپل کوتک داسې غټ کړئ چې په کتلو به ورنه وډار شئ او حیران به شئ چې زما کوتک دومره غټ شو چې اوس ورته حیران یم. داسې یې غټ او دومره کلک او ډبل کړئ چې میرمن مو درته چیغې وکړي له منډلو سره. کله چې تاسو خپل کوتک ورباندې ومنډئ نو ډېرې چیغې به درته وکړي او تاسو به هم او میرمن به مو هم خوند واخلي. نو تاسو ته به پوښتنه راولاړه شوې وي چې څنګه هم مو میرمن چیغې وکړي او هم خوند ورته ورکوي. نو څومره چې درد کوي تاسو پوه شئ چې هغومره خوند هم کوي. ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ. د هر څه نه مخکې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، همغه تاسو ووهئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ تر څو زه هره ویډیو اپلوډ کوم تر تاسو ورسیږي او تاسو یې وګورئ. ویډیو لایک کړئ. راځم په زړه پورې معلومات تاسو ته درکوم. هره میرمنه ډېر غټ کوتک ته ضرورت لري او خوند ورکوي. یوازې دا نه چې بس تاسو کوتک به صرف اوږد وي او میرمن مو هم هغه خوښوي، نه، میرمن مو اوږد او ډبل شی خوښوي. نو تاسو شی باید اوږد او ډبل دواړه وي. تاسو باید داسې خپل کوتک غټ کړئ. دغه کارونه باید وکړئ. تاسو ډیره میوه وخورئ، هغه که لمده میوه وي او که وچه میوه وي، لکه مالټې او مڼې، هندواڼې، کیلې، امونه او امرود. وچه میوه لکه خرما، بادام، پیسته، کجو، څنځلې، ممیز او چڼې. چڼې د مغزو لپاره هم ډېرې ګټورې دي. که د چا سر زیات درد کوي نو هغه د چڼې زیاتې وخوري تر څو چې مغزه آرامه او قوت پیدا کړي. نو بله لاره یې دا ده که تاسو کوتک غټوئ باید ویښتان مو بیخي زر صفا کړئ. هغه هم په هفته کې یو ځل باید تاسو خپل کوتک صفا کړئ، ځکه هغه هم له تاسو وینه کشکاږي. نه پرېږدي چې ستاسو د کوتک شاوخوا حرکت وکړي. نو تاسو باید خپل کوتک ښه صفا کړئ په دوامداره توګه. بله دا چې که غواړئ کوتک مو غټ شي نو تاسو باید د لاس کار پرېږدئ، ځکه هغه هم ډېر کوتک کوچنی کوي. کله چې تاسو زموږ ویډیوګانې ګورئ نو تاسو بیا د لاس کار ورته کوئ. نو ملګرو له تاسو هیله کوم چې دغه کار مه کوئ. موږ تاسو ته د دې لپاره معلومات درکوو چې تاسو ښه پوه شئ او میرمنې سره مو دغه کار وکړئ. که څوک خپله میرمن ونه لري نو هغه باید د دې په لټه کې اوسي چې ځان ته میرمن پیدا او ځان ته یې واده کړي. ملګرو په اخر کې یوه هیله له تاسو کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، هغه تاسو ووهئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ. ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ، مسنجر واتساپ کې. نو په الله سپارم، ښه وخت ولرئ. د خدای پامان. مینه د زړه نه تاسو سره لرم. بای بای.